اډیسن او برېښنا دریم ټولګی دویم سمستر دریمه سویه د لوستلو لپاره ازمایښتي مرستندویه توکي پښتو. پوهانو لا پخوا برېښنا پیژندلې وه، خو له برېښنا څخه کار اخیستل اسانه نه و. وروسته بیا پوهانو بټرۍ جوړې کړې چې برېښنا پکې وساتي. بیا یې داسې څراغ جوړ کړ چې په برېښنا روښانه شي، خو دغه څراغ ډېر قیمتي و. هر چا څراغ نه شو اخیستی. یوازې ډېرو شتمنو خلکو به څراغونه لرل. بله دا چې دا څراغ به ډېر ژر سوځېده. توماس اډیسن فکر وکړ چې باید یو بل ډول څراغ جوړ کړي، داسې څراغ چې ارزانه او ژر ونه سوځي. اډیسن د برېښنا لومړنی مخترع و. اډیسن له خپلو همکارانو سره تجربې وکړې. دوی ډېر شیان تجربه کړل، خو سم څراغ ورڅخه نه جوړېده. د اډیسن همکارانو وویل موږ هسې خپل وخت تیر کړ، هیڅ ګټه مو ونه کړه. اډیسن وویل نه، داسې نه ده، ګټه مو کړې ده. موږ اوس پوهیږو چې له دغو توکو سم څراغ نه جوړیږي. باید د څراغ د جوړولو لپاره نور توکي تجربه کړو. هغوی خپلې تجربې کولې. په آخر کې یې داسې مواد پیدا کړ چې سم کار یې کوو. د داسې څراغونه جوړ کړ چې ارزانه او ژر به نه سوځېدل. هر چا به اخیستلی شول. توماس اډیسن په خپل کار ډېر خوشحاله و. هغه د ډېرو خلکو کورونه روښانه کړ. پوهیږئ اډیسن ولې بریالی شو؟ هغه ځکه بریالی شو چې ناهیلی نه شو. د هغه ډېرې تجربې ناکامې شوې، بیا یې هم نورې تجربې وکړې، تر هغو پورې چې سم څراغونه یې جوړ کړ. اوس د نړۍ ډېر خلک په برېښنا خپل کورونه روښانه کوي. د نړۍ ټول خلک اډیسن د درناوی کوي، ځکه چې هغه ورته خدمت کړی ده. که اډیسن ناهیلی شوی و، څراغ یې نه شو جوړولی، اوس به هیچا د هغه نوم نه اخیست. د اډیسن او نورو پوهانو په برکت زموږ کورونه روښانه دي.